بسم الله الرحمن الرحیم د خبرونو سرټکی د لوړو زده کړو وزیر په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت لاوي د کازان 18 نړیوال بحث په څنډه کې د روسیې د لومړي وزیر له مرستیار سره لیدنه، د محاکمو د چارو ارزونه او د خدماتو شوالي په موخه څو ولایتونو ته د هیواد د قاضي القضات سفر او د کانادا د ډیپلوماټانو لخوا پر اسرائیل باندې د لا زیاتو بندیزونو د لګولو غوښتنه. د لوی مهربان خدای په سپېڅلي نامه درنو کو سلام د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن شنبې د غوی میاشتې 26 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د لوړو زده کړو وزیر شیخ ندا محمد د دین په مشرۍ د اسلامي امارت پلاوي د کازان 18 نړیوال بحث په څنډه کې د روسیې د لومړي وزیر له مرستیال الیکسی اورچوک سره وکتل. په دې لیدنه کې شیخ ندا محمد ندین د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو پر دوام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې دواړه هیوادونه باید سوداګریزي اړیکې په مستقیم ډول مخکې یوسي. دغه راز په دې کتنه کې د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي هم له روسیې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پر دوام ټینګار کړی او زیاته کړې ده چې ځینې ګړي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو خرابېدل غواړي باید مخه یې ونیول شي. د سترې محکمې رئیس او قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی د سترې محکمې د یو شمیر قضایي او اداري مسؤلینو په ملتیا کندوز، بدخشان، بلخ، جوزجان او بغلان ولایتونو ته 10 ورځنی سفر ترسره کړ. د سترې محکمې د معلوماتو له مخې دغه سفر موخه د محاکمو د چارو ارزونه، د خدماتو شوالي، د امارتي ادارو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا او د خلکو د ستونزو اوریدل و. شیخ عبدالحکیم حقانی د سفر پر مهال د یاد ولایتونو د محاکمو له قضایي، اداري او نظامی مسؤلینو سره لیدنه کړي او د محاکمو د فعالیتونو، اړتیاو او د ولسونو د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړي. نوموړي همداراز د امنیتي، عدلي او نور ادارو مسؤلینو ته سپارښتنه وکړه چې د اصولو له مخې له یو بل سره همغږي او همکاري پیاوړې کړي. د زابل ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د خصوصي سکتور لخوا د 100 میلیونه افغانۍ په پانګونې سره د یو ستر سوداګریز، کرنیز او مالداري کمپلیکس د رغنیزو چارو پرانسته وشوه. د کرنې او بلګلو او مالداري وزیر مولوي عطا الله عمري د دغه پروژې د رغنیزو چارو د پیل په مراسمو کې په بنسټیزو برخو کې د پانګونې پر ملاتړ ټینګار وکړ او زیاته کړه چې د کرنې وزارت له پانګوالو سره همکاري ته چمتو دی. د نوړ د چې یاد کمپلیکس 300 جریبه ځمکه کې جوړیږي چې کرنیز او مالداري فارمونه او سړي خونې به ولري. او وروستۍ خبر ده چې د الجزیرې خبري شبکې د راپور له مخې شاوخوا 200 پخوانیو لوړپوړو کاناډي ډیپلوماټانو په یوه لیک کې د کاناډا له حکومت څخه غوښتي چې د فلسطین په اشغال شویو سیمو او لبنان کې د خرابېدونکي وضعیت له امله پر اسرائیل رژیم سخت بندیزونه ولګوي. په دغه لیک راغلی چې که چیرې پر اسرائیل رژیم سخت نړیوال بندیزونه ونه لګول شي، دوی به د نړیوالو قوانینو او بشري حقونو نقض ته دوام ورکړي او د اشغال د پراخولو پلانونه به نور هم مخته یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت له قانون راهیسې تر سخت فشار لاندې چې د اسرائیل رژیم پر وړاندې جدي اقدامات ترسره کړي ترڅو دغه رژیم اړ شي چې د فلسطینیانو پر وړاندې روانه بشري سرغړونه او نسل وژنې ته د پای ټکی کېږدي. قدرمنو کله ملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.